ورحمة الله وبرکاته. ګرانه زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو په دې جلسه کې موږ سراب، منشور او عدسیه لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان چې ده سراب ده. ګرانه زده کوونکو کیدای شي تاسو د سراب کلمه اورېدلئ، خو نن موږ سراب څه دي په علمي توګه باندې وایو چې خپله سراب څه شی ده. ګرانه زده کوونکو سراب دا یو داسې پیښې دي چې په اوړو کې ډېره رامنځته کېږي. اوړي موسم کې سراب ډېره رامنځته کېږي. په ګرمو ورځو کې د تودوخو او د سړه هوا دوه طبقې جلا کوي. یعنې که دوه طبقې یو څه ګرم هوایي او بل څه سړی، یا همچنان ګرم هوا ته موږ تودوخې هم وایو. یعنی د دوه محیط د جلا کولو یا د دوه محیط د توپیر په منځ کې کومه حادثه رامنځته کېږي هغه سراب ده. نو د سړې هوا د دوه طبقو د جلا کولو او په دښت یا بحر کې کله چې یو نفر په دښت کې قرار ولري یا بحر کې دغه سراب واقعیت ورته ډېره رامخ کېږي. په دښت او بحر کې دا سراب حادثه ډېره مخکې کېږي چې په اوبو کې د یو شی د لیدو لامل کېږي. د مثال په ډول ګرانه زده کوونکو که یو نفر په پول باندې ولاړ دی، فکر کوو چې دلته یو نفر اوسي، مونږ سطحه لرو، لکه په دغه سطحه باندې مونږ پورته تودوخې هوا ده، ښکته سړه هوا ده، دلته یو ونه قرار لري. کله چې دا کس دې ونې ته نظر کوي یعنې په مستقیمه ډول نظر کوي، یعنې ونه څه دي د انسان په سترګو کې چې په دښت کې قرار ولري په مستقیمه ډول دا کس دې ونې ته ګوري. خو دا ونه څه رنګي په اوړو کې دا ونه چې کس ګوري فکر کوي لکه چې اوبه او د یو شی تصویر سرچپه ګوري، لکه ونه په دې شکل ده، خو دا کس چې ونه ګوري په دې شکل ګوري. ګرانه زده کوونکو تاسو ځیر شئ. په حقیقت کې ګورئ چې تاسو ونه په کوم شکل ده، په ولاړه عمودي شکل ده، خو دا کس چې دی ونه په دې شکل ګوري، په دغه شکل ګوري. دا د څه شي له امله دي؟ دا د سوراب د عملې له امله دي، د سوراب د عملې له امله دي. یعنې په حقیقت کې دا د سترګو نظر خو ونې ته مخامخ دي، خو دا ونه څه په سترګو کې هغه کېږي لیدل کېږي په دې شکل باندې، یعنې ښکته خواته راځي چې یو بله تصویر د دې نه جوړېږي. څه همدغه حادثې ته مونږ ویلی شو د سوراب حادثه. څه دا حقیقي لیدنه ده، څه دې ته وایو یعنې کس په حقیقت کې ونې ته ګوري مخامخ، دغه د ونې حقیقي تصویر ده، خو شخص ورته د پولې نه ولاړ ده، دې ونې ته ګوري په دې شکل باندې ورته ښکاري، یعنې ښکته خوا ورته ښکاري، لکه چې په دریاب کې مونږ د یو شی تصویر وګورو. یا همچنان ګرانه زده کوونکو په بحر کې ځینې وخت داسې واقعیت کېږي چې په اوړو کې چې یو کس روان وي لرې ځای، خصوصا هغه قیر شوي سړکونه وګوري، تصور کوي چې هلته اوبه دي، خو کله چې موږ ورته نږدې لاړ شو ګورو چې هېڅ شی نشته. همدې ته د سوراب حادثه وایو. ګرانه زده کوونکو د نبات موږ بله عنوان څه ده؟ منشور ده. ګرانه زده کوونکو تاسو لمر ګورئ چې یو رنګ لري، چې هغه عبارت له سپین رنګ څخه ده. منشور چې ده یو شفافه جسم دی چې د دوه غیر موازي سطحې په واسطه تړل شوي او د هغې څخه پورته د نور د ننوتلو لاره د مقدار په واسطه انحراف کوي. یعنې څه معنا ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي، که موږ یو منشور ولرو، منشور په دې شکل ولرو او دغه منشور هم یوه شفافه جسم ده، موږ وویله چې منشور شفافه جسم ده، موږ د نور منبع نیسو یا همچنان د لمر وړانګې ته نور مقابل کې د لمر وړانګې په مقابل کې موږ منشور قرار ورکوو، یا یو دسته نور چې په دې منشور باندې واردېږي دا بیرته په ورنګ باندې تجزیه کېږي، یعنې راځي په منشور لګېږي دېخوا راځي. همدغسې دا یو سپینه رنګ چې دي په اووه مختلفه رنګونو باندې تجزیه کېږي. دغه رنګونه چې موږ ګورو
ترتیب قرمز رنگ ده، نارنجی رنگ ده، ژیړ رنگ ده، شین رنگ ده، همدارنګه آبی رنگ، نیلی رنگ او همچنان بل رنگ چې ګورو بنفش په نوم باندې یادیږي. دغه اووه رنګونه دي چې د لمر وړانګې یا سپینه رڼا چې تجزیه کیږي په دې اووه رنګونو باندې تجزیه کیږي چې دغه تجزیه د منشور په واسطه باندې صورت نیسي چې دا منشور هم خپله په حقیقت کې یو شفافه جسم ده چې د لمر وړانګې په اووه رنګونو باندې تجزیه کوي. زمونږ بله عنوان چې ده عدسیه ده. ګرانو زده کوونکو، عدسیې چې دي دا هم یو شفافه جسم ده لکه منشور غوندې. عدسیه هم یو شفافه جسم ده. عدسیه یو شفافه جسم ده چې د دوه کروي سطحه یعنی د دوه کروي سطحه یا هم یوه کروي سطحه او یوه مستوي سطحه مستوي سطحې څخه جوړیږي. همدارنګه عموما عدسیه څه ده په دوه ډوله ده. خپله عدسیه څه ده په عمومي ډول په دوه برخو ویشل شوی. چې یوه برخه یې ده ګرانو زده کوونکو دې ته مونږ محدب وایو، یعنی د عدسیه محدبه ډول. بل ډول چې دي دې ته مونږ مقعر وایو. مقعر یعنی خپله عدسیه هم په عمومي ډول په دوه برخه ویشل سوي دي. دلته مونږ وویل عدسیه خو شفافه جسم ده خو دوه کروي هندارې یا سطحې څخه جوړ سوي دي، هغه محدب ډول ده. خو چې د یو کروي او یو مستوي څخه جوړ سوي وي هغه هم د مقعر خواهی راځي. راځئ ګرانو زده کوونکو چې اوس په شکل کې وګورو، تاسو پوهیږئ ښه. ښه ګرانو زده کوونکو تاسو ځیر شئ. مونږ وویل عدسیه په څو ډوله وه؟ په دوه ډوله ده. یو محدب ده، دوهم ډول چې دي مقعر ده. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو چې دا ولولو چې محدب یې څه ډول ده او مقعر یې څه ډول ده. ګرانو زده کوونکو که تاسو داسې عدسیه وګورئ چې دواړه خوا یې د کرې په شکل وي. ښه ځیر شئ تاسو شکل ته ګرانو زده کوونکو چې محدب عدسیه کومه عدسیه ده. دې شکل ته تاسو ګورئ په منځنۍ برخه کې وګورئ دا پلن دي او دواړه خواوو ته وګورئ لږ شان تنګې دي. نور دغسې عدسیه چې مونږ وګورو دې ته وایو محدبه عدسیه. مقعر عدسیه بیا څرنګه ګرانو زده کوونکو؟ مقعر عدسیه داسې عدسیه ده چې په منځ کې تنګ دي خو په اړخونو کې پراخه دي. کیدای شي دا شکلونه تاسو به لیدلی خو اوس په توپیر باندې پوه شئ چې کومه یې محدبه عدسیه ده او کومه یې مقعر عدسیه ده. تاسو مقعر عدسیه ته ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، دغه مرکزي برخه ده. مرکزي برخې ته وګورئ تنګ دي خو دواړه اړخونو ته وګورئ د مرکز په نسبت باندې پراخه دي. نو ځکه دې ته مونږ وایو مقعر عدسیه. ګرانو زده کوونکو یو بله بلګې ته تاسو ځیر شئ که مونږ یو محدبه عدسیه ولرو. دا مونږ یو محدبه عدسیه ده. د خپله عدسیه د محدب عدسیه مرکز کوم نقطه ده؟ دغه نقطه. مونږ څنګه پوه شو چې د خپله عدسیه مرکز کوم نقطه ده او څنګه مونږ دا پیدا کولی شو؟ که چیرې مونږ د نور اشعه په عدسیه باندې واچوو یا د خپله عدسیه څخه عبور وکړي، مرکز هغه نقطې ته ویل کېږي چې مستقیما دا نور عبور کوي، یعنی د انکسار په نوم هیڅ شی پکې نه لیدل کېږي. خو بیا که غواړو چې دا خو زمونږ اصلي محور شو. اوس دا اصلي محور شو. مونږ خپل اصلي محور پیدا کړله چې کله شعاع پرې وارده کړو مستقیما انتشار کوي. خو دواړه اړخونو کې که مونږ شعاع وارده کړو چې مونږ پوه شو
څه آیا همدغه زمونږ په حقیقت کې اصلي محور ده که نه ده. که په دې قسمت کې مونږ شعاع وارد کړو، دا شعاع راځي بیرته څه کوي؟ لږ شان انکسار کوي. څه انکسار وکړله راځي په عمومي محور باندې د عمومي محور یو نقطه قطع کوي. نور په دې باندې پوهېږو چې په رښتیا هم دغه اوله اشعه چې مونږ وارده کړې دا مونږ اصلي محور ده او دویمه اشعه چې دي مونږ اصلي محور نه ده. همدارنګه د لاندې خوا نه که هم همداسې مونږ اشعه وارد کړو، دا بیرته دلته څه کوي؟ انکسار کوي. کله چې انکسار وکړله خو ګوره محیط بدل شو، محیط چې بدل شو انکسار کوي. موږ په انکسار کې لوستلی وو چې یو نور اشعه د شفافه سطحه باندې چې بله سطحې ته داخلیږي هغه انکسار کوي. دلته نور اشعه مونږ وارده کړل، کله چې عدسې ته داخل شو یو مقدار جذبېږي او دا انکسار کوي. همدارنګه اوس دې ته چې مونږ ادامه ورکو د همدغه اصلي محور د دې نقطې نه تېرېږي چې دې نقطې ته مونږ اف وایو. چې دا همچنان د خپله محدبه عدسیه محراقي نقطه ده دغه اف نقطه، ځکه چې مونږ درې شعاع وارده کړله. یو شعاع په اصلي محور باندې مونږ وارده کړله چې انکسار یې ونه کړله، مستقیما انتشار یې وکړله. همدارنګه تاسو ګورئ چې دویمه اشعه مونږ وارده کړله، چې دویمه اشعه په کوم نقطه باندې چې په اصلي محور باندې انکسار وکړل او اصلي محور سره یو ځای شو، بل اشعه همداسې وارده وو. لکه درېیمه اشعه چې مونږ وارد کړله دا هم د عدسې د محدبه عدسې څخه عبور وکړله، د اصلي محور په یو نقطه باندې دوی یو بل سره یو ځای شو، همدغه نقطه ته مونږ اف وایو، یعنې د محدبه عدسیه محراقي نقطه ده. دا ګرانه زده کوونکو زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.